قاری صاحب الله مو ونازه الله د اجر درکړي. قاری صاحب که تاسې مصروفیت لرئ نو تاسو ته اجازه درکوو. عثماني صاحب تاسو خو قاری صاحب نه څه سوال نه لرئ؟ عثماني صاحب، انجینر صاحب یو سوال به قاری صاحب نه زه وکړم. راځئ انجینر صاحب بسم الله کوه. قاری صاحب محترم نه دغه سوال کوم. د خلک ډېر سوالونه کوي، هر وخت همدا سوچ کوي چې د طالبانو په وخت کې تعلیم تربیه لکه اوس چې مخکې قاری صاحب وویل ځان ته لږ نور رڼا پرې واچوي. دا خلک وایي چې تعلیم تربیې ته بالکل هېڅ توجه نه ورکوي او بالکل مدرسې او پوهنتونونه او دا هر څه ختم شوي. مبین صاحب لاندې سټوډیو ډکه ده، د بشیر جان په نوم یو ملګری سټوډیو ته راځي. قاری صاحب نه څه پوښتنې لري که سټوډیو خالي کړي؟ نو قاری صاحب نه دا پوښتنه کوه ول چې دا خلک چې دا خبرې کوي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې پوهنتونونه او لیسې دا ټولې بندې وي او تعلیم بالکل په ټپه ولاړ و. که طالبان راسي بیا به خلک بې سواده شي. دغې تفصیلي رڼا واچوي ورباندې قاری صاحب محترم. نو محترم انجینر صاحب غالبا تاسو سوال وکړ لکه مخکې چې وویل د اسلامي امارت په وخت کې تعلیم و تربیې سره د هغه وخت کې جګړه هم روانه وه د افغانستان په ځینو سیمو کې. او تاسو ته معلومه ده چې جګړه څومره مصارف لري. دا د امریکا غوندې لوی اقتصاد هغه یې له پښو وغورځاوه، دې ته یې مجبور کړ چې افغانستان نه شاتګ وکړي. خو د دې سره سره اسلامي امارت له جګړې یا له نظامي ضروریاتو نه علاوه چې په هر ملک کې طبعا تر ټولو زیات مصارف چې کېږي د بودیجې لویه برخه هغه دفاعي چارو نظامي چارو ته ځانګړي کېږي. په دوهمه درجه کې اسلامي امارت ډېر مصارف چې کول هغه په تعلیم و تربیه باندې وو. لکه مخکې چې ما وویل چې ما په هغه وخت کې په شریعت و نیزه کې یو راپور لوستی و چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دا د هغه وخت شرایط ته پام سره ډېره لویه شمېره وه. ځکه په اوس وخت کې خو لکه ما چې وویل چې د مهاجرین راستانه شو، ښارونه لوی شو او ډېر زیات امکانات په دغه برخه کې وکارېدل. خو د هغه وخت شرایط ته پام سره دومره زیات شمېر 1 میلیون زده کوونکي دا لویه خبره وه. او اسلامي امارت په زرګونو لیلیه مدارس درلودل. تاسو معلومیږي چې لیلیه مدارس ډېر زیات مصارف غواړي او پوهنتونونه فعالو. یعنې څوک دا نشي ویلی هغه وخت د کابل پوهنتون کې په زرګونو زده کوونکي وو او داسې په نورو ولایاتو کې پوهنتونونو فعالیت درلود. او د پوهنتونونه چې فعال وي دې معنا دا ده چې پوهنتون ته چې زده کوونکی راځي هغه به ابتدایه او متوسطه او لیسه دغه مراحل به تېر کړي وي، هغه وروسته به دی پوهنتون ته راځي. نو دې معنا دا ده چې لیسې هم فعالې وي او متوسطې او ښوونځي هم فعال وو. خو دا اوس د اسلامي امارت موده د واکمني موده چې وه 15 کلنه موده وه. نو که چیرې دوامداره دغه سیستم پاتې شوی وای تر اوسه به ډېر زیات فعالیت کړی و. نور غټه خبره دا وه قاری صاحب مننه، الله دې اجر درکړي. قاری صاحب بشیر جان په نوم یو ورور را سره ده، دی په چین کې ده او دی هم ډېر وخت سوالونه لري په ذهن کې او د اسلامي امارت د راتلونکي په اړه، راتلونکي پالیسۍ، اقتصادي پالیسۍ، سیاسي پالیسۍ، تعلیمي برنامې په دې اړه وخت په وخت سوالونه هم کوي او غواړي پوه هم شي. نو دته هم وار ورکوم. بشیر جان صاحب تاسې مایک خلاص کړئ د قاري صاحب محترم نه که تاسې څه سوال لرئ. قاري صاحب عبدالستار سعید صاحب را سره مېلمه ده. بشیر جان صاحب مایک مو خلاص کړئ. بشیر جان د سټوډیو کوربه قاری صاحب، میلمنو، ګډونوالو، لیدونکو، اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بخښنه غواړم قاری صاحب، د غزما انټرنیټ کې فکر کوم څه ستونزه ده، اواز مو درځي؟ زما غږ اورئ؟ او بالکل غږ مو صحیح ده. په هر صورت بخښنه غواړم ستاسو غږ ماته نه راځي. زه یوه لنډه پوښتنه لرم
تاسو ته که د واګې ستاسو غږ صحیح ده، بشیر جان وروره، که د مونږ غږ درځي غږ دې صحیح ده، سمه ده، بالکل صفا دا غږ پرې کېږي تړل کېږي. په هر صورت زه به د خپله پوښتنه مطرح کړم. نو زما پوښتنه دا ده، تاسو ته که د واګې او مسؤلیت وسپارل شي، نو بنیادوي کارونه چې د ملت ورته اړتیا لري لکه تعلیم او روغتیا، تاسې مخکې له مخکې پلان یا برنامه لرئ او که نه؟ که چیرې لرئ نو توضیحات یې راکړئ، مننه به مو وي. یو بل سوال لرم، که دغه د دې په اړه څه توضیحات راکړل شي بیا به زه بل سوال ته ولاړ شم. بله بله بشیر جان صاحب زما غږ اورئ؟ مهرباني اسلامي امارت د نظام چلونې 15 کلنه تجربه لري او په دې 15 کلنه تجربه کې سره له دې چې په هغه وخت کې د افغانستان هر څه لوټ شوي وو، یعنی اسلامي امارت په یو داسې حالت باندې راغلی و چې هلته هېڅ نه و، هر څه له صفر نه شروع کړه، خو بیا یې هم تر یوه حده پورې اساسي بنیادونه کېښودل. لکه مخکې موږ یادونه وکړه په ډېرو برخو کې هغه وخت د اقتصاد په برخه کې، تعلیم او تربیې په برخه کې، مثلا د اقتصاد په برخه کې موږ یادونه وکړه چې دا د نوې افغانیو د چاپ قرارداد په هغه وخت کې شوی و. که چیرې بندیزونه نه وای، که چیرې دغه اقتصادي مشکلات او تعذیرات نه وای، اسلامي امارت کولی شوی، ځکه چې هلته فساد نه و، هلته رشوت نه و، اختلاس و غصب نه و، او امانت موجود و، امانتداري موجوده وه. نو اسلامي امارت د نظام چلونې تجربه لري او کولی شي چې له موجوده امکاناتو نه په استفاده باندې په هره برخه کې د دې ولس خدمت وکړي، ځکه چې د ولس د خدمت لپاره تر ټولو اساسي شی چې د هغه اخلاص، د هغه صداقت او هغه استعدادونه دي. افغانستان استعدادونه لري، افغانستان امکانات لري، خپلې ډېرې پراخې زیرمې لري د پرمختګ لپاره. افغانستان یو نسبتا یو کوچنی ملک دی، یعنې نفوس یې کم ده، د پرمختګ او د انکشاف لپاره ډېر زیات امکانات لري. خو دا ده چې که چیرې هلته یوه اراده موجوده، یو اخلاص او درد او خواخوږي موجوده وي، او لله الحمد د اسلامي امارت سره د ولس د خدمت او د افغانستان د پرمختګ اراده او درد او دغه تلوسه شته ورسره، نو انشاءالله که چیرې اشغال ختم شي او یو واقعي د ولس له غوښتنو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته شي، نو دغه برخه به دغه تاسو کومه پوښتنه چې ده دا به انشاءالله دا خبره به ډېره د تشویش وړ نه وي انشاءالله. مننه قاري صاحب محترم، که اجازه راکوئ یو دوه وړې پوښتنې نورې هم لرم. بلې مهرباني وکړئ. قاري صاحب محترم، لکه څرنګه چې خبر یاست ډیری هیوادوال په ډیر بې صبرۍ سره انتظار باسي چې د سولې یو ښه زیری به راځي، خو له بلې خوا نه چې څومره موږ د رسنۍ تعقیبوو، دغه مخالف ټیم کوښښ کوي چې دا سوله سبوتاژ کړي په یو ډول نه یو ډول باندې، همیشه داسې خبرې یا داسې خنډونه را مخې ته کوي که نه چې د خلکو تشویشونه او دغه تشویشونه یا ورختایي مثال د خبرې ورزیاته کړي. نو که چیرته احیانا دغه د سولې په لاره کې پرمختګ رانشي، ستاسو به دریځ څه وي؟ دا یوه پوښتنه. بله پوښتنه دغه ده چې ډیری هیوادوالو سره ما سره هم ده که نه، دا خلک اکثره له دې نه ډارېږي چې موږ بیرته هغه د نوي میزې کلیزې ته بیرته ولاړ نه سو. دا حالات اوس داسې دي چې هر څه خلکو په ډار او ویره کې اچولي دي، یوې خوا نه دغه چارواکي، د بلې خوا نه د ناامنۍ، او خصوصا د کابل په ښار کې چې د موږ چې له دې ځای نه خبرېږو د ورځې په ډیری کسان یعنې د یو موبایل په هغه باندې وژل کېږي. نو که چېرته دغه امنیت یا دا خبرې همداسې سره بې نتیجې یا کومې پرمختګ هغه ته مخامخ نه شي، نو د خلکو ته تاسې څنګه ډاډ ورکولی شئ د امنیت په برخه کې یا د امنیت په راوستلو په برخه کې؟ مننه کور مو ودان. نو لکه تاسو ته معلومه ده وروره چې په افغانستان کې د اشغال خاتمه او د اسلامي نظام راتګ او د یو سوله ییز حل
او دا د ولس غوښتنه ده، یعنی له هر څو چا نه تاسو پوښتنه وکړئ هغه په دې باندې باور لري. نو ان شاء الله چې امید ته، یعنی الله تعالی ته ډېر امید ته شرایط چې رامنځته شوي دي چې د نویمو کلونو ترخې تجربې به نه تکرارېږي، ځکه نه شرایط هغه دي او نه وضعیت په عموم کې هغه رقم د ولس د پخوا په نسبت باندې هوښیار ده، ولس خلک پېژني. ځینې خلک چې هغه د سوله ییز حل په مقابل کې یا د اوسنۍ د مذاکراتو په پروسه کې خنډونه ایجادوي، نو دا دوی د خپل قدرت د دوام لپاره کېدای شي هڅې وکړي، خو ممکنه نه ده چې تر ډېره پورې دوام وکړي. نو په دې وخت کې که عمومي حالات ته وګورو، یعنې د امریکایي اشغال ختمېدل یو 15 کاله او 10 کاله مخته هېچا دا تصور نه کوو چې دومره یو لوی یرغل، دومره یو پراخ اختلاف اب له شکست سره مخامخ کېږي، هغه به په شا باندې ګرځي. خو دا د افغانستان د ولس د ارادې او د الله تعالی د نصرت په برکت باندې ناممکن څه چې و هغه ممکن شول. نو ان شاء الله دغه امیدونه چې موږ لرو د یو اسلامي، د یو سوله ییز، د یو ارام او پرمختللي افغانستان لپاره، دا به ان شاء الله په حقیقت باندې بدلېږي، دا په واقعیت باندې بدلېږي او امید شته چې هغه ترخې تجربه بیا تکرار نه شي ان شاء الله. بلې مننه قاري صاحب محترم، بخښنه غواړم زما غږ انعکاس کوي، زه په خپلو پوښتنو پوه نه کړم. په آخر کې یوه وړه کوچنۍ پوښتنه کوم، د امنیت په اړه هیوادوالو ته څه ډاډ ورکولی شئ؟ امنیت خو د کومې د اسلامي امارت تر واک لاندې سیمې چې دي په هغو کې د امنیت ستونزه نشته، یعنې که ستونزه ده هغه د چاپو د ډرون حملو له وجې به وي چې هغه هم د پخوا په نسبت باندې اوس کمې شوي دي. کوم چې د کابل ښار په داخل کې د غلا او د اختطافونو او د قتل او د غصب دغه ستونزې دي، نو هغه موږ ته نه راجع کېږي، ځکه هغه د کابل اداره چې ده د هغو تر واک لاندې سیمې، د مسؤلیت د هغو په غاړه ده. خو اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته د ډاډه ژوند او د مطمئن ژوند شرایط وضعیت برابر کړي. نو په اطرافي سیمو کې که تاسو پوښتنه وکړئ، هلته خلک امنیت یعنې د غلا او له دې نه ویره نه لري، هلته دا مشکلات نشته. یوازې په هغو سیمو کې چې هلته د کابل ادارې واک کې کېدای شي هلته دغه مشکلات موجود دي. قاری صاحب محترم، الله دې اجر درکړي، ژوندی دې وي. قاری صاحب